رسول الله د ناموس توهین مه کوئ. د رسول الله د اهل بیتو دا څرمنه به داسې درنه باسم درنه ایستلې میم د دنیا ته مې نور ښودلی وي چې له تا نه لوی کافر ایدي باړه چنار شی په دنیا کې بل نسته. دا په ویاړ سره وایم، دا په افتخار سره وایم، ایدي باړه چنار هغه اغاګانو چې د رسول الله د ناموس توهین کوي، ایدي باړه چنار هغه روافظ و شیعه و چې ما د رسول الله د ناموس و د صحابه و توهین کوي. په الله قسم که تر تا لوی کافر په دنیا کې بل وي. په وګونو سر مو خلاص ول که خلاص نه سول؟ تا ته چې څوک ورور وایي د رسول الله د ناموس توهین کوونکو د صحابه و توهین کوونکو، تاسې ته چې څوک ورور وایي هغه مسلمان نه ده. راسه چې درته ثابت یې کړم، ما ته یې ځان ثابت کړه چې ته مسلمان یې که نه یې. دا خو راته ثابته کړه چې ته مسلمان یې که نه یې. له ننه بعد دا ټولو مسلمانانو ته وایم، د باړه چنار د شیعو په کفر کې چې څوک ودرېدل هغه هم کافر ده. له ننه بعد د دې باړه چنار روافظو چې د رسول الله توهین درته وکړل، د رسول الله د صحابو د رسول الله د ناموس توهین درته وکړل، او که تا دونه توقف دې پکې وکړل چې دا مسلمان ده که نه ده، په دې مله سړی کافر ده. توقف به پکې نه کوي. دلته راسه میدان ته، اغاګانو میدان ته راسه چې تا ته د عایشې رضی الله عنها کفر در زده کړی ده، ته ډایرکټ راځي عایشې رضی الله عنها ته العیاذ بالله زانیه وایې. ته د یار له مور نه پوښتنه وکړه چې 200 کسان ورباندې سپاره سوي دي، 200 کسانو سره یې متعه کړې ده. تا یارې پوښتنه کړې ده؟ هغه نرګسې د 200 کسانو د ورځې له دلالانو سره صیغه و متعه کوله، هغه پوښتنه دې کړې؟ نور دنیا درنه ورکه سوه، راځي د رسول الله ناموس توهین و سپکاوی، بیا په میډیا کې کینی، بیا په میډیا کې کینی همدا خبره کوي چې قاري صاحب دې خلکو ته ولې ده؟ نه، لکه نن چې د الله یاري مونډه کړې ده، په خدای قسم چې یو مون پرې نږدمه، دا ملعونه څیره، دا مرداره څیره، دا به مو دنیا ته نورم پسې خیمه. د ما نسواري مسلمان خو ټول عمر په نسوارو باندې تیر کړی و، خو لیکن نن الحمدلله دا پته ورته لګېدلې ده. ته څنګه راځې په دې پلیته خولو راغلی بیا نه یې، بیا د رسول الله د ناموس و د رسول الله د بیبیانو توهین و سپکاوی کوې. والله ای د باړه چنار اغاګانو، والله صدیق خلقو تم په باړه چنار کې کافر نه یې ویلی چې څوک د رسول الله توهین و سپکاوی، د ناموس توهین و سپکاوی، د صحابه و توهین و سپکاوی کوي، چې په باړه چنار کې مو کافر نه یې ورته ویلی. په قبر کې ملا قسم په الله که پرېږدمه، په قبر کې مو لا په رب مې د قسم مې چې وس و طاقت مې یې که مو پرېږدمه. تر اوسه پورې خو به موږ په همدغه خاطر ګزاره در سره کوله چې مه کوه، حق به قبول کړې، حق ته به راسې، حقیقت به درته معلوم سي، درک به سي، لیکن تو نور پسې کافر کېږې، تو نور پسې خپل کفر ښکاره کوې، تو نور. زه غواړم همداسې د دنیا ته د وچ کلک کافر ور وپېژنم، وچ کلک د کافر ور وپېژنم چې دا همغه خلق دي چې له دنیا نه په دنیا کې چې څومره کافر د دې ټولو کافر په دې باړه چنار باندې شرف لري.